وای شب برات په شپه مونږ ته کم عبادت زیات کول پکار دي. دغه شان دي وای د دې روزه نیول څنګه دي او د دې روزه به مونږ په کم ورځ باندې نیسو. دغه شان دي بعض مسافر دا سوال کوي چې مونږ په بهر ملکونو کې پاتې کیږو، په امریکا، لندن وغیرہ، سعودي عرب وغیرہ ملکونو کې پاتې کیږو، وای مونږ به په کم ورځ باندې روزه نیسو او په کم شپه باندې به عبادت کوو د شب برات. نو دا درې واړه خبره زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. ښه زموږ عزتمندو اوله خبره دا ده چې په دې شپه کې کم عبادت زیات کول پکار دي. نو په دې شپه کې مخصوص عبادت نشته چې دا عبادت پکې مخصوص عبادت نشته دی، خو بهتر عبادت پکې دا دی چې تاسو د قرآن پاک تلاوت زیات وکړئ، چې څونه درنه کېدی شي د قرآن پاک تلاوت زیات وکړئ او د تلاوت نه علاوه ذکر اذکار لحاظ سره استغفر الله زیات وایي، چې څونه درنه کېدی شي نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا چې څونه زیات ویلی شي، ځکه چې الله رب العزت په دې شپه باندې ټولو انسانانو ته بخښنه کوي، انسانانو ته ګناهونه معاف کوي. نو چې استغفر الله تاسو ډیر وایي که نه، ان شاء الله تاسو ته به ټول په ټول ګناهونه الله تعالی معاف کوي. نو د دې ذکر اذکار اهتمام کوي، تلاوت استغفر الله او درود شریف هم زیات وایي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. صحیح شو جی؟ نه نه علاوه لا حول ولا قوت الا بالله هم زیات وایي. صحیح شو؟ دا خو ذکر اذکار شو. اوس د دې روزه نیول څنګه دي او کله ده؟ زما عزتمندو روزه چې ده که نه په دې ورځ باندې روزه نیول مستحب عمل دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې د شب برات په شپه کې عبادت وکړي، د الله تعالی ذکر اذکار وکړي او په ورځ باندې بیا 15 شعبان چې دی که نه په دې باندې بیا تاسو روزه ونیسئ. نو روزه نیول 15 شعبان باندې مستحب ده، که چا ونیوه ثواب پې ورته میلاویږي، ډېر زیات ثواب دی. خو لیکن که چا نه نیوه که نه نو تاسو به ورته دا نه وایي چې تاسو ولې روزه نه ده نیولي، په نیولو کې هېڅ ګناه نشته دی او که چا ونیوه نو ثواب پې ورته میلاویږي. صحیح شوه جي؟ ثواب یې شته دی. اوس دا روزه کله ده؟ نو د دې روزه چې ده که نه د جمعې په ورځ باندې ده، چې کم 14 تاریخ باندې کومه روزه ده که نه 14 تاریخ ستاسو په ملک کې چې کله 14 تاریخ دی که نه، که تاسو امریکا کې که لندن کې که سعودي عرب کې که دوبۍ کې که نور ملکونو کې، نو 14 تاریخ چې ستاسو راشي که نه په 14 تاریخ روزه ده او 14 تاریخ چې شي که نه 14 تاریخ، نو 14 تاریخ باندې ماښام اذان چې څنګه وشو بس د شب برات شپه شروع شوه. 14 تاریخ باندې زیارت ورځ به وي، زیارت ورځ ماښام اذان نه واخلي تر سحر اذانه پورې، دا ټول وخت چې دی دا شب برات دی. په دې کې چې څونه تاسو نه کېدی شي ذکر اذکار وکړئ، تلاوت وکړئ، عبادتونه وکړئ، نفلونه وکړئ، چې څونه درنه کېدی شي. او روزه که څوک نیول غواړي نو د جمعې په ورځ باندې ده، چې کوم 14 تاریخ باندې دی په دغه باندې بیا روزه نیولی شي. صحیح شوه؟ که تاسو هر ملک کې پاتې کېږئ، هر وطن کې تاسو پاتې کېږئ، نو د شب برات روزه چې ده هغه تاسو 14 تاریخ باندې به بیا نیسئ. صحیح شوه جي؟ امید دی چې انشاءالله تاسو زما په خبره باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو نه څه سوال نو تاسو که هر ملک کې پاتې کېږئ، هر وطن کې تاسو پاتې کېږئ، نو د شب برات روزه چې ده که نه هغه په 14 تاریخ باندې راځي. ښه نو امید دی چې انشاءالله تاسو زما په خبرو باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې څه خبره وي څه تپوس یې کمنټ کولی شئ، زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پرې فکر کړم. خو دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د دې خبرو نه خبر شي، هغوی په دې عمل وکړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.